بسم الله الرحمن الرحیم. ګران او قدرمنو پښتنو، یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په ننني کلاس کې به موږ تاسو ته هغه جملې ښیي چې هغې څخه به ستاسو انګلیش ډېر مضبوطیږي. تاسو به په انګلیش کې بیا ارنګه خبره کولی شئ. شروعات کوو. Do not make lame excuse. فضول بانې مه کوه. یعنې موږ که یو کس ته وایو چې فضول بانې مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي Do not make lame excuse. Blow out the candle. شمع مړه کړه. شمع مړه کړه، نو په انګلیش کې به موږ وایي Blow out the candle. Do your work regularly. خپل کار باقاعده کوه. Keep to the left. ګس لاس ته ځه. که موږ یو کس ته وایي چې ګس لاس ته ځه، کیپ ټو د لیفټ. او که موږ وایي چې ښي لاس ته ځه، نو بیا به ورته موږ وایي کیپ ټو د رایټ. د لیفټ که ګس لاس وي نو لیفټ به یادو، او که ښی لاس وي بیا به رایټ یادو. کیپ اپ د سلګرز. سست خلکو نه به ځان ساتي. که موږ یو کس ته وایي چې هلکه سست کسانو نه ځان ساته، یعنی چې کاهلي، نو موږ به ورته په انګلیش کې وایي کیپ اپ د سلګرز. ټرسټ ان ګاډ. په الله یقین ساته. که موږ یو کس ته وایي چې په الله تعالی یقین ساته، نو موږ به ورته وایي ټرسټ ان ګاډ. which one would you prefer. ستا کوم یو خوښ دی. یعنې موږ څه ډېر څیزونه راسئ او یو کس نه موږ په انګلیش کې تپوس کوو چې ستا کوم څیز خوښ دی، نو په انګلیش کې به ترې موږ داسې تپوس کوو which one would you prefer. you cannot escape. ته د دې نه نشي بچ کېدی. که موږ یو کس ته وایي چې ته د دې شیز نه نشي بچ کېدی، نو په انګلیش کې به ورته وایي you cannot escape. whom can I trust. زه په چا یقین وکړم. که موږ وی چې زه په چا یقین وکړم، نو په انګلیش کې به وی whom can I trust. you just waste your time. ته هسې خپل وخت ضایع کوي. که موږ یو کس ته وی چې ته هسې خپل وخت ضایع کوي، نو په انګلیش کې به ورته موږ وی you just waste your time. do not get into this mess. په دې چکر کې مزه، یا موږ په پښتو کې وایي په دې ټالونو مه ځانګه، نو په انګلیش کې به موږ وایي do not get into this mess. I don't know where he is. ما ته پته نشته چې هغه کوم ځای کې دی. I don't know what to do. ما ته پته نشته چې څه وکړم. We are falls apart. په موږ کې د ځمکې او اسمان فرق دی. یا چې په یو شیز کې د ځمکې او د اسمان فرق وي، نو موږ به هغې ته وایي falls apart. put on your cap. خپله ټوپۍ په سر کا. put on your shoes. خپل بوټان واغونده. live within your means. په خپل حیثیت کې اوسېږه. put on your new dress. خپلې نوې جامې واغونده. که موږ یو کس ته وایي چې خپلې نوې جامې واغونده، نو په انګلیش کې به ورته وایي put on your new dress. I will think over this matter. زه به په دې معامله سوچ وکړم، یا به زه په دې یو خبره باندې سوچ وکړم، نو په انګلیش کې به وایي I will think over this matter. If he work hard, he would pass. که هغه مهنت کوله، نو کامیاب شوی به وي. What is he to you. هغه ستا څه کیږي. یعنې موږ د یو کس نه تپوس کوو چې هغه ستا څه کیږي، نو په انګلیش کې به ورته وایي what is he to you. use your wit. خپل عقل استعمال کا. که موږ یو کس ته وایي چې خپل عقل استعمال کا، نو په انګلیش کې به ورته وایي use your wit. if I were a bird I would fly.
که زه مرغۍ وې نو زه به الوتې. If he comes here, I will help him. که هغه دلته راغلی نو زه به د هغه مدد وکړم. موږ په پښتو کې وی که هغه دلته راغلی نو زه به د هغه مدد وکړم. نو په انګلیش کې به وی if he comes here, I will help him. ګرانو قدرمنو پښتنو، په ننني کلاس کې ما تاسو دپاره همدومره جملې راوړې وې. انشاءالله که تاسو دا زده کړئ، زه تاسو له دا یقین در کوم چې ستاسو انګلیش به ډېر مضبوطي. پتلو کې تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. والسلام. انشاءالله بل نوي کلاس کې به ملاویږو.